ګرانو کتونکو دا کهاني یو رښتیا کهاني ده. په شروع کې 2-3 منټه دا کهاني خو کیدای شي چې تاسو بور کې. خدا یو داسې 420 الګ کهاني ده چې هغه دنیا برنه دوکه دی باندې دنیا ډالر را وباسي. کله د ځان نه پایلټ جوړ کړي او کله د ځان نه وکیل جوړ کړي او کله د ځان نه ډاکټر جوړي. دا ډیره دلچسپ کهاني ده چې د څنګه نقلي چیکونه جوړي او د دنیا ملکونو نه په دې باندې د دنیا ډالر را وباسي. د کهاني په شروعات کې موږ د رشیا یو جیل انو چې په دې کې د فرانک ابیګیل په نوم ډیر غټ ګڼکپ وي. د ډیر زیات ګڼکپي کړي وي د خلکو سره. د ای بی آی یو افیسر کال وی چې ډیر د زینه د امریکای ته د ځان سره بوزي. او کال چې کله د آلات ویني د آلات په جیل کې ډیر زیات خراب وي. د کال دا مطلب وي چې د ګڼکپي کوي خو ډیر ټیم پورې د ټوخيږي آلات خرابي. د زر د فرانک هسپتال ته بوزي خو فرانک ته هسپتال نه هم د تختیدو کوشش کوي. په دغه ځای کې په د پسې پولیس راشي او د راټینګ کې د دې نه بعد بیا موږ ته د فرانک کهاني د شروع نه وخی. د یو ډیر خوشاله فیملی کې پاتې شو. د مور پلار ډیره خوشاله ژوندۍ تیروله. د فرانک پلار فرانک لا یو ځل کپڑے اغستې. د چې کله غسټور تلاړل اسټور بنو. د فرانک پلار ډیر اوخیارو. هغه د خځې ته یو لاکټ خو چې ما تخکاری دا لاکټ ستاده. دا خځو ته د بند دکان کولاو کې او د خپل د زوی د پاره د دکان نه خسته غونته کپڑے واخلي. یعنی دا رده د پلار سره ګڼ کپای نه متاثر شي. ردی د وجې د دکان کولاو کې د فرانک پلار چې کومي هغه فرانک مخه ته د ډرایور په سیټ کې نه او د وسره شاته کینی. د دوانه لاړ شي یو بانک ته. اصل کې د فرانک پلار چې کومي د ډیر لوس کړي په کارونه کې د یو کس د ذریعہ باندې خپل د بانک ټیکس په ډکو. هغه کس ټیکس نه ډکړی تختیدلې وي. د دې د وجې د بانک نه نور قرض را اخلي خو بانک والا بدله اډو قرض بالکل ورنه کی ځکه چې د پیلنه د ډیر زیات قرضدار وي. د دې د وجې بانک والا رده گاډي د بنگلا هر سره ضبط کی. فرانک د دې ځای نه د خپل پلار سره بل ځای ته لاړ شي. د فرانک پلار د فرانک لپاره یو د بانک اکاونټ کولاو کې خدا فرانک وته وي چې ته خداول نه آلات ستا ډیر خراب دي نه تا زما د لپاره اکاونټ ولې چالو کو. دا پلار وته وي چې بچیا زما ژوندۍ خو ختمه شو خو ستا ژوندۍ مخته شروع کیږي. د مالی آلات خراب وي. فرانک چې کمی داغه سکولم بدل شي دی بل سکول تراشي. دی په سکول کې ولاړو یو شرارتي الګ دله د کور کې اور د مذاق اڑاو کې چې ته په دې کپړو کې ټیچر ښکارېږي. ته د ټیچر کپڑے واچوا او ټیچري کو. فرانک لډیره زیاته غوسه ورشي. ډیر د غزنه لاړ شي پر ښچا د ټیچرۍ اکټینګ دی اوکي. د چې کلاس ته لاړ شي په هغه کې د پیله نه یو ټیچر وي. ته وته و چې ته په دې کلاس کې سکیره د کلاس نه غیر لګاو چې ځ خپل کلاس اټینډ کما. غریب ټیچر په ډیره پریشانۍ کې د دې کلاس نه اوزي. فرانک دغه نه بعد هغه شیطان را پاسي او د په دې کلاس کې ډیره بے عزتي وکي. د یوې هفته پورې خو چاته پته هم نه چې په سکول کې یو سټوډنټ چې کم دی هغه کلاسونه اټینډ کوي. پته اله ولګي چې کله د ځان سره د خپل کلاس ته الکان سیل لبوتل. پرنسپل د مور پلار را وغوړي. د پلار خو د پرنسپل د مخه شانت وي خو د دې نه بعد د خپل د زوی سره د خاندان شین وي. فرانک چې کله خپل کور تراشي د مور په کمره کې یو بل سړی وي. دا د فرانک د پلار سره به د کار کوو. د مور وته و چې بچیا سنشتي دا خپل د زوی لا پیسې ورکړي چې پیسې واخله ځان لا پیسې واخله خو فرانک د دې نه پیسې وانخلي. د په ار سره پوه شي د کور نه اوزي. لږ ورځې بعد د کور کې آلات خرابي. د نه وکیل تاسو کې چې ته د خپل مور سره پاتې کېږي او که د خپل پلار سره پاتې کېږي یعنی د مور او د پلار په دې ځای کې جدای راځي. ډیر زیات خپشي د نور نشلی د خپل کور نه وتختی یو بل خار تلاړ شي. د یو هوټل تلاړ شي په هغه کې ځان لا کمره ونسي او خپل د بانک چې کم چیکونه وي دا چیکونه ورکوي. خو هوټل والا ته ډیر زر پته ولګي چې په دې چیکونه کې پیسې نشته. هوټل والا د هوټل نه وسخلی. بیا یو ځل د ناس وي دا سوچو کې چې دا چیکونه خو بدلول شي. دا پخوانی زمانہ و د دې د وجې سچ ساينس او ټیکنالوژي دومره نه و. د دې د وجې د چیکونو دا نمبر چې کم دي دا چینج کول شروع کړل او دړه د پدې باندې د بانکونو نه پیسې را وباسلې او چې کم کیشر بدله پیسې د بانک نه نور کولې د به د خپل پلار اغازول ټریک په استعمالو. یعنی اغه لاکټ والا خزه ته وی چې دا لاکټ ستاده نو خزه به د دنه متاثر شو. اورده دا کار چې کم نه دا هم ډیر زر دی پکړاو شي. دا چیکونه چې کم مودا به بیا ردنه یو بانک والا هم ناغستو. یو ځل دی بهر راوځي د گاډي نه یو پایلټ راکوشي د اغه ویني. دا خلک ته د ډیر زیات عزت کوي. فرانک په دې ځای کې سوچو کې چې زه هم یو پایلټ جوړ شم. اصلي پایلټ نه نقلي. د دې د وجې به زما چیکونه چې کم دی هغه به هم په اسانۍ باندې
بونس کېږي او دا خلک په زما عزت کوي. د رضان نه یو ارزي رپورټر جوړ کړي او ایرپورټ ته لاړ شي. د یو امپلوي نه تاسو کې چې زه په پایلټ باندې یو ارټیکل تیارو مالا ضروری جانکاری پکار ده چې دو خپل وردیانې په کمزه کې جوړي. دی ولا جانکاری ورکي. پرنګ په ډیر چالاکی سره د وردیانو زه ته پونه کې چې زما وردیش لیدل او زه یو وردی جوړوم. د په ډیره چالاکی ځان له یو وردی واخلي. د چیک نه پیمنٹ ورکي. خو دې ځکه وته دا کس و چې مونږ ته خپل د پایلټ آی ډی راکمنګ به د اغه نه خپلې پیسې کټکو. پرنګ یو جعلی آی ډی د ځان د پاره جوړ کړی وی. دی ولا خپل آی ډی ورکی. د دې نه بعد پرنګ ته د یونیفورم چې کمیدا وته پری میلاو شي. په کوم هوټل کې چې بده ته چا دانه نه چوله د هغه هوټل منیجر راشي او دته ویلکم وکي او د چې کم چیک وی هغه په خپل د لا کیش کې د لا پیسې ورکی. دې ځای کې پرنګ ته د هوټل نه جانکاری میلاو شي چې هغه د غټ اماونټ والا چې کم چیکونه دي هغه هم کیش کولای شي. خو چې هغه ستاسو سیلری چیک وی پرنګ کې نه ځان له یو نقلی چیک جوړ کی. نقلی جازونه باندې چې کم لوګو وی دیته اقا لوګو او باسي او په خپل سیلری په چیک باندې دیدا لګي. د دې نه بعد یو بانک ته لاړ شي. د بانک امپلوي ته وایي چې ته خپل چیک ډایرکټ د ایرپورټ نه هم کیش کولای شي. پرنګ ډیر زیات خوشاله شي او د دنیا چیکونه جوړ کړی وي. د دې نه بعد ایرپورټ ته لاړ شي. خپل چیک چې کم دی هغه کیش کوي او د اکاونټنټ وته وایي چې ته زمونږ سره نن 50 کې زی. پرنګ وته وایي چې او د لاړ شي 50 کې دنه کینی. د پایلټ ته پاره جاز چې کمی سفر دا بالکل پری. پرنګ خو پایلټ نه وی. د ډیر زیات نروس وي. خو د ډیر کانفیډنس وخی. د پایلټانو ته س اشاره وکي او د بهر راوځي. یو فلایټ اټینډنټ ته وایي چې دا نیکلس تا د خپل د پلار هغه ټریک ته استعمال کی او د پدې ځکه یو جنې پساو کی. د عمر ډیر کم وي. خو د ښکاریږي چې د عمر ډیر زیات دی. چاته هم دا پته نه لګي چې پرنګ یو نقلی پایلټ دی. د دې نه بعد د بیا د بانک یو کیشر وی د اغه نه پورا جانکاری واخلي چې چیکونه په کم ځای کې جوړیږي او د نمبر د کم ځای ناراضي او دا چیکونه اصل کې پس باندې ټایپ کیږي. په دې ځای کې پورا جانکاری حاصل کې چې اصل کې دا چیکونه چې کم دي دا په ټایپ رائټر باندې ټایپ کیږي. د دې نه بعد پرنګ چې کم دی د ځان لا یو سیکنډ هند ټایپ رائټر دی واخلي. د کار چې کم وي هغه وس وړ کنه وي بلکې ډیر په غټه سطح باندې د کار جاری وي. د پکې خه خوشاله وي. خه عیاشیانه پکې کوي. بل طرف ته د پته نه وي چې زمونږ په دې حرکت باندې اف بی آی نظر ساتي. په دې کې د کال پنوم یو افیسری چې د خپل د کار سره ډیر په دلچسپي شوق ساتي. بل طرف ته پرنګ خپل د پلار سره یو هوټل کې ملاو شي. دا به اصل کې خپل پلار ته د خاتونو په ذریعہ دا وهل چې زه په کمزه کیم. د پلار چې دی ویني د پلار ډیر زیات خوشاله شي چې زمازوي واقعي یو پایلټ جوړ شوی دی. پرنګ خپل پلار ته وایي چې سرکار ستانه ارسره واغستل خو ما په خپل کمای باندې تا د پاره یو خسته گاډي اغسته دی. د سی گاډي چې څنګه د جیمز بوند سره یو گاډي وی. د پلار چې کم اسټور وی هغه هم بن شوی وی. د مالی حالات ډیر زیات خراب وی. دی وته و چې د بانک په ما باندې ډیره زیاته قرضه ده او بانک په لبه زمانہ دا گاډي واخلي او دا گاډي به زمانہ ضبط کی. پرنګ خپل پلار ته د پیسو اوپرو کې خدا پلار وته انکار وکړي چې زستانه پیسې نشم اغسته. بل طرف ته پرنګ چې کم وی هغه په دې سیستم باندې ځان پوی کړی وی. هغه د یو خار چیک چې کم وی هغه په بل خار کې او د بل خار چیک په بل خار کې کیش کوي. بی آی په د باندې نظر وی. هغه ډیر زر هغه هوټل ته راشي چې کمزل پرنګ اخرنه چیک کیش کړي وو. د اف بی آی افیسر کیشر ته دا چیک وخی. دی وته و چې دا کس وسوم په دې هوټل کې موجود دی. پرنګ په دې هوټل کې ډیره دوستي جوړه شوی. اف بی آی افیسر د کمرې ته فورن راشي. پرنګ پوه شي کدي ځکه ما سره چالاکی ونه خو نو اف بی آی بمارا گیر کې. د اف بی آی افیسر ته و چې لک په قلاره کې نه صرف په دې تور پسې ته لګیدلې په د پسې پورا سرکار لګیدل. کال دته و چې مالا خپل آی ډی راکځ څنګه عمرم چې ته یو سیکرټ ایجنټ یې. پرنګ وته و چې ته زما پورا بټوه واخله او د ځان سره کې د خپل تسلی په وکا. کال دا په یو لاس کولاوي خدا بټوه نه کولاويږي. په دې ځکه وته دا پرنګ و چې منګه هغه غل رانیولې دی. ګستانه دلته په لراغلو. په دې ځکه د پرنګ یو پړوسی وی هغه د یو ړوند پړوسی مدد کوي د گاډي پکې نولو کې. د لری نه کال ته هم داسې ښکارا شي چې واقعي هغه ټګي راټینګ کو. د دې د وجې د په پرنګ باندې باور د دراشي. پرنګ خپل د نقلی د چیک د جوړولو چې کم سامان وي د ټول سامان راغون کی او د قزینه خکتزي. اف بی آی افیسر ته و چې زدا خکته جمع کوم. اف بی آی افیسر ته وای خپل بټوه واخلا. پرنګ وته و چې څه جلتی ده ته دا بټوه د ځان سره کا او زه وس واپس بر راځم. اف بی آی افیسر چې بټوه کولاو کی نو په دې بټوه کې سوای د کاغذونو نه نور اسم نوي. د کال د سترګو مخامخ دا غټ غن کپ پرنګ چې کم وي دی وتختی. کال دې ځکه ډیر زیات بیزتی د تمسو شي. د افیسر هم د ډیره بیزتی وکي. کال دومره غوسه وي چې د خپل افیسر ته هم خبري سناو کی. رو وخت پکې تیریږي او د سکیم په باره کې د ایرپورټ ته هم پته لګیدلې. د دې د وجې د
کله اوس په دې کې کار کول مزید ګران وي. بل طرف ته میډیا ته پته لګېدلې وي میډیا دله د جیمز بانډ نوم ورکړي. فرانک دا نوم ډیر زیات خوښ شي. دی جیمز بانډ په شان د کپړې واخلي او د جیمز بانډ په شان د گاډي واخلي او د په دې کې خپل ژوندۍ تیری په دې کې ښه کافي وخوځي. یو ځل کال ناس وي او څه کاغذونه ګوري. فرانک ته ټلیفون وکړي ته وایي چې ما چې تاسو سره څه وکړل چې د هغې دپاره ډیر زیات شرمنده یم. فرانک په دې ځای کې د کال ته خپل د کور پوره اډرس ورکړي. د کال دا مقصد وي چې د زما سره ګڼ کپي کوي دی ما را پسوي چې ته ما په دوکه باندې را پسوي.